دا سړی یو سوپرمارکېټ ته ولاړی او غوښتل یې چې یو څه غوښه واخلي، خو قصاب ورته وویل چې له دې ځای څخه ووځه. سړی حیران شو او هغه ته یې وویل زه صرف 2 ټوټې غوښه غواړم، خو قصاب ورته غوسه و چې له دې ځای څخه ووځه. سړي هیله نه لرله چې قصاب مستقیم پر ده باندې وار وکړي. کله چې یې وار پر وکړ د سوپرمارکېټ مدیر راغلی. دا صحنه یې ولیده. قصاب ته یې هېڅ ونه ویل، بلکې لوکاس ته یې وویل چې له دې ځای څخه ووځه. هغه قصاب ته وویل چې د ده پر ځای زه بخښه غواړم. قصاب ورته وویل چې ما تا ته وویل چې له دې ځای څخه ووځه په ارامه او چوپه خوله باندې. اوس ښه دی چې ما ستا سر نه دی در مات کړی. لوکاس وویل څه شي؟ ته غواړې زما سر را مات کړې، ما پر سر ووهې؟ لوکاس وویل ما خو هېڅ نه دي کړی، نو زه ستاسو ولې د بد چلند وزغمم. لوکاس یې د سوپرمارکېټ څخه وایستی. هغه ورته وویل دا به ستا وروستی ځل وي چې ته سوپرمارکېټ ته به راځې، بل وخت را نه شې. هغه بیا سوپرمارکېټ ته راغلی. قصاب یې راوګرځاوه او په سر یې وواهه. غوښه یې راواخیستل او پیسې یې هلته کښېښودلې. قسم قانون لوکاس بې ګناه بللی و، خو د خلکو په زړونو کې هغه لا هم یو شیطان و. ښځې یې ځورولې. هغه ډېر په تکلیف و، ډېر په تشویش کې و. اوږده موده یې په کور کې تېره کړې وه. هغه واقعا نه غوښتل چې خلک یې داسې قضاوت وکړي. نن د کرسمس ورځ ده. هغه خپل ځان سم جوړ کړ. هغه لا هم له زخمونو ډک مخ سره کلیسا ته راغلی. داسې ښکارېده لکه هغه چې هېڅ نه وي کړي. نو ولې باید د نورو خلکو له نظره ووېرېږي؟ هغه غوښتل چې یو ځای پیدا کړي، خو نورو خلکو نه غوښتل چې هغه ته ځای ورکړي. هغه شاوخوا وکتل. کله چې یې شاته وکتل یو خپل نږدې ملګري یې ولیدی. دواړو یو بل ته کتل. په همدې شېبه کې د خپل دوست له سترګو څخه یې ګیله ولیده، بې پایه ګیله. په همدې وخت کې د هغه دوست هر څه درک کړل. هغه په ناحقه لوکاس تورن کړی و. په دې کرسمس کې لوکاس څومره غمجن و، څومره بد فکرونه به یې کول او څومره یې زړه مات وي. لوکاس ورغلی او خپل ملګري ته یې خبرې شروع کړې. هغه ورته وویل ته څه کول غواړې؟ ایا غواړې چې ما ته یو څه ووایه؟ لوکاس ورته وویل ته چوپ شه دلته راشه. هغه ورته وویل چوپ شه. لوکاس وویل دلته راشه. لوکاس وویل نه ته راووځه راشه. هغه وویل ستا غږ ټولې کړي اوري. لوکاس هغه یو څو څپېړې او سوکان وواهه. هغه هم هېڅ نه ویل، غږ یې نه کاوه، بالکل چپ پاتې و. داسې معلومېده لکه هغه چې بالکل پر لوکاس ملامت وي. کله چې هغه نفر کور ته لاړ او خپل د لور تر څنګ کښېناست او په ژړا یې لور ته وویل لوکاس ما یو غوره دوست و، موږ هغه په وړکتوب کې ډېرې لوبې سره کولې. په ګډه به مو خلک ځورول، مڼې به مو غلا کولې، یو ځای به مو ساعت تېراوه، موټرسایکل به مو چکرې وهلې. سړي وویل زه نه پوهېدم. یوه ورځ لوکاس شراب راوړل او موږ په کور کې کښېناستو، شراب مو وڅښل. خو شراب د کلونو خاموش تفاهم شاهد و. یو کال وروسته ژوند بېرته عادي شو. لوکاس او د کلي خلک بېرته عادي شول. نن یې د لور د زوکړې ورځ ده. ټول دلته دي. هر څه چې مخکې شوي وو داسې ښکاري چې پای ته رسېدلي دي. خو آیا رښتیا هم را پای ته رسېدلي دي که نه؟ لوکاس بیا کلارا ولیده. د کلارا نه خوښېده چې پر خراب ځای باندې قدم کښېږدي. لوکاس به څه کوي؟ ما فکر کاوه چې هر څه پای ته رسېدلي دي. د ښکار په ورځ لوکاس ناڅاپه وویشتل شو. کله چې لوکاس هغه طرف ته وکتل هغه نفر د لمر په روښنایي کې ورک دی. د هغه څېره نه معلومېږي. هېڅوک نه پوهېږي چې دا څوک و، ځکه چې هغه د غونډۍ پر سر باندې ولاړ دی او تر لمر لاندې دی. حقیقت څه دی؟ آیا دا فلم تاسو کتلی که نه؟ که مو نه وي کتلی یو ځل یې حتماً وګورئ. ډېر ښایسته فلم دی. مننه.